هغه ورونه چې هغوی د دې خبرې دعویدار دي او دا خبره په دعوې سره کوي چې قرآن عظیم الشان کې د ساز او د سرود په اړه څه شته دی نه. دا په سندرو ویلو شپېلو کې نازل دی چې خلک دا سندرې وایي او شپېلې وهي. یو نن سبا خو داسې د الله د رحم وکړي چې بس د مور په خېټه کې اتومات یو بل باندې عاشقاني تر څو چې دنیا ته راځي نو بیا ته نه پوره مکمل عاشق دړۍ جوړي او بیا دغه خبرې دا کم سندرې چې دی اوري الله اکبر چې بعضې ملاتوره خلک هغوی هم چې خبره پوښتنه ترې وشي میدان کې بیا تاو شوی که نه ورزش مردش یې کړی چې پکې ناست وي پوښتنه ترې شولې وایي بس احساساتو کې راله معلومات راته ونشي نو خود نو چې دلته کښېنې خو احساساتو کې به راځي نو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ما ته الله دا حکم کړی چې ته لاړ شه دا هر څه ختم کا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروخان طول قدر من مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکات. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې تاسو په چوپړ کې یم. زمونږ نننۍ خپرونه هغه د ساز او د سرود په حرمت او په ناکاروالي باندې ده. قرآن عظیم الشان کې رب العالمین جل جلاله د دې بدي بیانوي. هغه ورونه چې هغوی د دې خبرې دعویدار دي او دا خبره په دعوې سره کوي چې قرآن عظیم الشان کې د ساز او د سرود په اړه څه شته دی نه. نو قرآن عظیم الشان په دې باندې بحث کړی دی خو دا د هر چا کار نه دی چې د قرآن عظیم الشان نه دلایل ووایي یا د هغې نه مسایل راوباسي ځکه دا د عامو مفسرینو کار هم نه دی چې تر څو پورې اجتهادي قوه په چا کې موجوده نه وي هغه خلک نشي کولی چې د قرآن عظیم الشان نه استنباط د مسایلو کې امت ته وړاندې کړي. قرآن عظیم الشان کې د ساز او د سرود د دې د حرمت باره کې مفسرینو کرامو څو آیاتونه پیش کړي دي. اول دا دی چې الله رب ذوالجلال په سوره اعراف کې 33 نمبر آیت کې الله رب ذوالجلال فرمایي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وی او آیا چې بشک زما رب هغه حرام کړي فواحش هغه چې ښکاره وي او هغه چې پټ وي. فاحش کارونه که ښکاره وي او که په پټه وي دا ټول زموږ شریعت حرام کړي دي او منع کړي دي او امت ته د دې د ځان ساتنې دپاره احکامات لري. علما کرام لیکي د ساز او د سرود غږول او هغې ته غوږ نیول د انسان ضمیر وژني. د الله رب ذوالجلال د یادولو نه انسان راګرځوي. ساز او سرود ته غوږ کېښودل ګناه ده او د ګناه نه خوند او لذت اخیستل انسان کفر ته رسوي. حتی چې علما کرام په دې کې یوه خبره کوي ابن رجب رحمه الله ذکر کړي دي د علما کرامو اقوال راغستې دي چې
چې سندرې ساز او سرود دا د زنا مقدمات دي او پزړه کې نفاق راټوکي د هغه حدیث مبارک نه دا استدلال کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي سترګم زنا کوي لاسونم زنا کوي خپېم زنا کوي د سترګو زنا پر دینه محرم ته قتل دي او پلاس باندې د حرام سیز رانی ول دي او په خپو باندې حرام زین ته تلل دي صحابه ورته قربان یا رسول الله نو بیا دا خاص اندام سکی وای دا خو تکذیب او تصدیق کوي نو سرود وای دا د زنا مقدماتی اشیاء دي دې سره د زنا مقدمه کې خودل کیږي صاحب د روح المانی علامه الوسی رحمه الله ذکر کړی دي په ټولو ادیانو کې د ساز سرود غږول او هغه ته غوږ کې خودل دا حرام ګرځول شوی دي په ټولو ادیانو کې څومره چې دي د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه پورې څومره ادیان چې راغلي دي په دې ټولو کې دا موجود دي چې ساز او سرود ته غوږ کې خودل دا شریعت منع کړی دي دا دروغ خبرې دي چې بعض خلکو دا نسبت دې ته کړی دی چې یاره دا د روح غذا ده دې سره روح تازه کیږي او صاحب مشکل نه لري نه صاحب شریعت مطهره موږ ته دا حکم نه کوي بلکې شریعت مطهره موږ ته دا وایي چې تاسو که څومره کیږي نو د نارواو کارونو نه نارواو اشیاو نه باید چې ځانونه په امان او حفاظت کې وساتئ ځکه دا د شریعت مطهره حکم دی چې د شریعت نه خلاف باندې چلیږي د سندرو ویلو او هغه ته غوږ کې خودلو حرمت هغه وخت نورم شدت پیدا کی چې ورسره له لعب او نور آلات د سندرو په ویلو وخت کې ورسره یو ځای شي لکه طبلا رباب یا داسې نور اشیاء او موږ تاسو کدلې زمانه د غساز او سرود ته وګورو نو دې کې طبلم شته باجم پکې شته ربابم پکې شته نور له لعب شانه پکې غول کیږي چې دې علماء کرام حرام وای او دا د فاسقانو عادت ګرځي نو علماء کرام لیکي چې دامن عادي د دینه باید ځان او ساتل شي او بعض خلک هغه ساده خلک هغه دې ته بیا هغه دمانو ته نوم د دې اخلي چې دا ستاره افغان ده او دا د افغانانو یو ستوره ده نه الله اکبر اچرمنا قران عظیم شان د ساده سرود حرمت په سوجب بیان کړي یو خدلته او تفواحش ویل قران عظیم شان بل ذکر رب العالمین جل جلاله سوره لقمان کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين الله رب الجلال فرمای باز خلق هغه سوق دي چې هغه عبس خبره بیزای خبره هغه اخلی او خرسیه خلقو ته خای د الله جل جلاله د لار نه په خلق راګرځي پنا پوي سره او نسی د الله رب الجلال نافرمانی یا عاقبت دغه عمل په ټوک باندې نسی چې دا خاصه غب شپ چې مونږ تاسو وایو الله رب الجلال فرماینا یاد لري ګورا اولئک لهم عذاب مهین دغه خلق ته عذاب مهین ده ګورا عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهم اجمعین او جمهور تابعین چې څومره دي لهو الحديث نه مراد سندر اخلي او بد ویلت نه مراد اخلي لکه علامه ابن کثیر رحمه الله دا قول نقل کړی دی دغه صحابه کرامونه امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې دغه آیت نازل شوه دی ومن الناس من يشتري لهو الحديث يدل عن سبيل الله بغیر علم في الغناء والمزامير ابن کثیر لیکي چې حسن بصری رحمت الله علیه فرمایل چې ومن الناس من يشتري لهو الحديث دغه آیت دا په سندرو ویلو شپېلو کې نازل دی چې خلک دا سندري وي او شپېلې وي نو دا دومره لوی صحابه ولدي په قران نه پوهېدل یا دومره لوی تابعین چې جمهور تابعین دي او بیا پاغي کې سلیدون کې تابعی حسن بصری رحمت الله علیه ولدا په دین باندې نه پوهېد دا په قران نه پوهېد چې هغه ته استدلال د دې کوي وا د صحابه شاګرد دی کنه نو صحابه د چا نه سمع کړي د رسول الله مبارک نه سمع کړي نو چې حسن بصری سه بوینو اس نه وای د خپل استاد نه اوریدلی دي او الته صحابه کرامو چې کوم خبره کړي ځان نه ده کړي ځکه صحابه دا سوال نه پیدا کیږي چې د رسول الله مبارک نه خلاف خبرو کی یا د شریعت نه خلاف خبرو کی دا سوال نه پیدا کیږي بل آیت کې رب العالمین جل جلاله سوئی دا آیت د سوره فرقان ده الله رب الجلال فرمای والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما سوره فرقان دو آیوم نمبر آیت کې رب العالمین جل جلاله فرمای او بندگان د رحمان هغه کسان دي
چې نه حاضری کې په باطلو کې او کله چې تیریږي پر چټیو بیکار اشیاء باندې نو مخ ګرځون کې د لغو نه تیریږي هغه نه مخ ورګرځي دلته قران ورته لغو ویلا بل آیت مبارک کې راځي سوره مؤمنون کې د مؤمنانو صفات بیانې یو صفت پکې دا دی والذین هم عن اللغو معرضون مؤمنان هغه خلق دي چې هغه د لغو کارونو نه ناکارو کارونو نه بد اقوال او بد افعال نه مخ ګرځون کې وي رازو عربی ته چې عربی کې لغو څه ته وایي علما لیکي لغو هر هغه ناوړه بیکاره او لویدلې خبره ته ویل کیږي چې دنیوي او اخروی فایده ونه لري همدا قوجه ده چې مفسرین کرام په لغو کې سندري او بدل چې کوم دغه انسانانی وای بدلې کنه دا ته نه مراد اخلي تفسیر تبری لیکلی دی د دې باره کې خبره کې امام تبری رحمت الله علیه ذکر کړی دی وسماع الغناء مما هو مستقبح في أهل الدين فكل ذلك يدخل في معنى اللغو تفسیری تبری رحمه الله ذکر کړی دی د سندر اوریدل هغه سدي چې په دین کې ډېر قبیح کار دی او دا ټول شیان په لغو کې شامل دي ته لغو ویلې ګورئ تاسو بدلته دا فکر کوئ لکه بعض ورونه به دا فکر کوي یا بعض خويندې چې هغه لیک سبقونه ویلي دا فکر بکئی چې دا څنګه چل دی یو ځکه ورته قران لغو وای بل ځکه ورته چې کوم د قران عظیم الشان لهو الحديث ورته وای بل ځکه ورته فواحش وای دا څه وجه ده د بیرته جواب علما کرام کوي ښا اصل کې قران کې ټکر نشتا او زمونږ استاد فکر کار نه کوي هغه فکر دا دی چې د دې ترمنځ تطبیق مفسرین کرامو کړی دی هغه تطبیق علما کرام دا څه بیانوي وای اوله کې چې کله دا شروع کیږي دا مجلس شروع کیږي دا له الحديث وی په بے ځای خبر شروع کیږي غپ شپ لګول شروع شي یو بل ته خبري شروع شي هغه ابتدایي مقدماتي خبره دا د هغه نه بعد چې دا مجلس له ګرم شي نو بیا لغوه خبره پکې شروع شي سندره دا چې سندره پکې شروع شي چې هغه د انسان د وسو د توان د اوریدو بیانې عیاشي او فحاشم پکې راشي دا اوسنی سندره چې دا کوم مونږ تاسو تر غوګونو شي یا مثال په دلاره کې واورو الله اکبر تا خو زوای مچي هغه خزه او خاون به یوځای چې کوټه کې وي تنها په تنها غیبم داسې خبرونه کې لکه څنګه چې دغه کیږي هغه وینای مناسب نه ده چې انسان په د خودنه د پاره دا ویناو کې چې داسې خبرې په دې کې کیږي عیان را چ بیان باشد دې کې با د ښکار کولو خبره نه بس ټول ته معلومه خبره ده په دې باندې خبره نه کوم چې څه پکې ویل کېږي خو تاسو ته معلومات ده چې شاعران په دې کې څه کې د خلکو خور مور پکې کنزي د خلکو خزه پکې کنزي کم دغه خبره په شعر او شاعري کې دا مکه شاعر خور ته وکي نو زه په دې باندې ایمان لرم چې خپل بده درماته کی چې ته ماته سوې او کله سندور کې اوري بیا جایز شي دا څه عجیب فهم ده او عجیب انصاف ده چې خلک کوي سندور کې اوریدل جایز او هم د سینا جایز نو شریعت مطهره په دې باندې پابندي کوي نن سبا خو د سید الله دې رحم کې چې بس د مور په خېټه کې اتومات یو بل باندې شقانی تر سوچ دنیا ته راځي نو بیا ته نه پوره مکمل شق دړې جوړي او بیا دغه خبره دا کم سندري چې دی اوري الله اکبر دا خو په زور فحاشي طرف ته انسان کشکاږي نو قران عظیم شان بیا ورته لغوه وای کله چې دا لغوه شروع شي نو بیا پکې لاسونه چول او پخې چول او ګډاګان پکې شروع شي نو بیا پکې عیاشي شروع شي نو بیا ورته قران عظیم شان فواحش کې شماري چې دا فاحش عمل ده نو دا حالات بدل دي ځکه د سیپه د سیدا خبرې نه تاسو با کتلی په سوشل میډیا باندې چې بعضی ملاتور خلک هغه هم چې خبره پښتنه تنوش میدان کې یا تاو شوی کنه ورزش مردش کړي چې پکې ناشتي پښتنه ته شوالي وي بس احساساتو کې رااله معلومات راتاونش نو خود نو چې دلته کینې خو احساساتو کې برازي نو دا خو دنیا خو د دې سیز نه ده چې تبا سرکشي کیو منډه بوي نه 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 ته کې د شریعت نه خلاف بنه چلےږي راځي قران عظیم الشان کې خو نور زینا مثال په توګه اشاره النص عبارت النص دلاله النص اقتضاء النص دا ټول سره علما کرام ته نه ادله پورته کوي او روایت د مسند احمد پیش کو د ساده د سرود د حرمت بارکه نبوي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث مبارک راځي عن ابي امامه
قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري چې رسول الله مبارک په دې کې سوي تاسو ورته د زړه په غوګونو باندې غوږ شئ ان الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير. رسول الله مبارک فرمائے دے مسند احمد روایت تے ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کئی دیوئی چی ما رسول اللہ مبارک نوارد رسول اللہ مبارک او فرمائل بے شک اللہ تعالیٰ زرا لے گلے ما رحمت دا عالم دا پارا رحمت للعالمین را لے گلے ما اللہ تعالیٰ او ہدایت یم دا عالم دا پارا ما تا اللہ تعالیٰ امر کرے دے زمارب ما تا پدے مانے امر کرے پا محو کولو دا ساز او سرود او وسائل دا شپیلے کے ما تا اللہ تعالیٰ دا بلی چی ساز و سرود محو کا ختم کا پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمون خبر ندا پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی ما تا اللہ دا حکم کرے چی طلاق شدا ہر سا ختم کا یعنی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زا اللہ را لے گلے دے دا پارے ما دے دا پارے را لے گلے بل حدیث مبارک کے راضی دا روایت دا مجمع الزوائد دے علامہ حسمی رحمہ اللہ ذکر کری دی او رجال مرتخودری چی دا طول ثقہ دی نبی علیہ السلام فرمائے صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ صوت مزمار عند نعمت وصوت مرنت عند مصیبہ بزارم دا روایت ذکر کرے مجموع الزوائد ہم ذکر کرے اور امام حسمی رحمہ اللہ دا حدیث پر صحت بانے خبرم کری پر رجالو کے نبی علیہ السلام فرمائے دو آوازون لعنتی دی په دنیا او آخرت کې د شپېلې आवाज د نعمت په وخت باندې او आवाज د جړه په وخت د مصیبت کې مخکې بخلګې لیکن شپېلې اورېدل کې ثواب دی او وهل کې ګناه ده عجیب عجیب مسائل خلک ذکر کوي عجیبه چا دا خبر وکړه او بس سبا سړی معلوم نه دی نو کله چې جهل راشي علم بیا کټه کوي غوزي پاتې کیږي نه بل حدیث مبارک کے راضی امام بخاری رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کری دی خاما خازما پا امت کے بدے سے قومونوی چه حلال بگنی زنا ریخم استعمال با حلال گنی د شراب اسکل با حلال گنی او ساز سرود ته حلال وای دا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خبر ختم کړي دا موږ ته به د بیان ضرورت هم نه ده هغه خلک هغه ورونه چې راوایي په ناپوهي کې اخته دي هغه وی چې د روح غذا ده نه روح سره غذا ده صدقه روح غذا نه ده روح سره غذا ده جنگ دی پکې همیشه ده پاره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کار خبره کړي واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د سندرغاړو زنانو داغه د غستلو نو د خرڅولو نه منع کړی دا او د سندرو نه چې کومه ګټه تر لاسه کیږي هغه ته حرام ویلي دي لکه حدیث مبارک کې راځي سنن ترمذی دا حدیث مبارک ذکر کړی دی عن ابي امامه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام نبی علیہ السلام فرمائی مخر سوی سندرغاړي زنانا او مې اخلي مزد کوي ورته سندره او نشته خیر په تجارت د دوی کې او پیسې هم حرامي دي پیسې هم حرامي عزت مندو سوچ ورته وکي فکر ورته وکي من مسلمانان ځان توایو الحمدلله د رسول الله مبارک امتیان ځان توایو الحمدلله موحدین ځان توایو رب العالمین جل جلاله د وحدانیت داوګیریو مغه غوي سندره ځان ته وساتای ګټه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام ویلي بل روایت کې راځي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب سنن ابي داود دا روایت ذکر کړه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک او فرمایل سندره دا زرغونی پزړه کې منافقت
دین ځان وسات. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کئی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الدف ولعب الطبل وصوت الزمار وصوت الزمار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ذکر کئی چې رسول الله مبارک منع کړی دا د چمبې د وهلو نه او د تبلې سره د لوبو کولو نه او د شپېلې د آواز نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې نه منع کړی. موږ تاسو ګورو کنه نن سبا چې کومه موسیقي دا ټول پدې کې دي، هر ډول منکرات پکې دي. نو اتفاق د مجتهدین او علماء په دې کې د حرمت ته ګورئ. هغه څه سرود چې ډولونه پکې وهل کیږي، د اجنبي زنانو صفت پکې کیږي، د پردیو زنانو پکې خلک فحشا ته رابلل کیږي، د څلورو امامانو د نظر نه بیا دقسې موسیقي حرامه ګرځي. ګوره ځکه دا خو انسان خواهشات د انسان په وجود کې راوړي. امام مالک رحمه الله بارک راضي د به د موسیقۍ نه منع کوله. دې نه پوښتنه وشوه چې د مدینې ځینې اوسېدونکي خو دا کار کوي. امام مالک رحمت الله علیه په ځواب کې ورته وویل دا کار صحیح د دلته کېږي خو دلته فاسقان یې ترسره کوي. امام شافعي رحمت الله علیه د هغې نه روایت ذکر کېږي چې هغه به فرمایل سازنده نر وي که ښځه ګواهي او شاهدي به یې نه قبلوئ. امام شافعي رحمت الله علیه په یو ځای کې وایي موسیقي غږول او اورېدل وایي دا دواړه دوسي ده، لږه سخته پې ورغلې ده. امام احمد رحمت الله علیه وایي چې د موسیقي آلات ټول حرام دي. امام مرغینانی رحمت الله علیه فرمایي هدایه کې چې شرح د بدایې ده، عادل شخص هغه دی چې خلکو ته سندرې بنوي، ځکه سندرې او بدلې ویل خلک په ګناه کبیره باندې څه شی کوي، خلک په ګناه کبیره باندې راټولوي. زمونږ د احنافو مشهوره فتاوه د تاتارخانیه دم ذکر کړي چې په ټولو ادیانو شریعتونو کې موسیقي حرامه ګرځول شوې وه. امام ابن نجیم رحمه الله فرمایي چې کوم د بحر الرائق مصنف دی هغه وایي چې وظاهره ان الغناء کبیرة دوی وایي چې ظاهره خبره دا ده چې دا سرود دا ګناه کبیره ده. وان لم یکن للناس اگر چې دا خلکو د پاره نه وي بلکې بل لاسماع نفسه اگر چې یو سړی په خپله اوري او بیا ډېر کتابونه ذکر کړي دي هغه کې بیا ذکر کړي وفي المعراج په معراج کې ذکر دي دای په دوه قسمه باندې کړي دي محرم یو ته حرام وي وهو الآلات المطربة من غير الغناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غير كالعود والطنبور. ده ذکر کوي چې معراج درایه کې راغلي چې موسیقي دا دوه ډوله ده. یو ډول حرام دی چې هغه د هغو وسایلو غږول دي چې پرته له سندرو نه خلک غږوي او خلکو کې مستي راولي، لکه شپېلۍ غږول برابره خبره ده. که هغه د لرګي نه جوړوي او که د بل څه شي نه جوړوي
یا نور داسې شیان لکه شپېلی رباب او طبله وهل او داسې نور. او دویم هغه یادوي والنوع الثاني مباح، وی دویم قسم هغه بیا مباح دی، وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرورين. بحر رائق لیکلی دی چې دویم قسم ډول بیا هغه مباح دی، هغه دریا چمبه وهل دی په نکاح کې، او داسې نورې د خوښۍ په مراسمو کې چې یو انسان یوازې چمبه وهي نو هغې ته علما کرام بیا اجازه ورکړي. لکه بعضې وخت کې چې موږ خبره کوو په بعضې امورو کې سختي نه پکار، هغه دقسې فقهای کرامو پکې اقوال ذکر دي. نو داسې مه کوئ چې د وړې خبرې په ځای باندې لوی ګناهونو ته انسان لاره برابره کړي. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.